د پکتیا امنیه قومندانۍ اړوند د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت منصوبینو په تیرو څه کم 4 کلونو کې د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې د ګڼ شمېر بریالیو عملیاتو په ترڅ کې په لویه کچه نیول شوي نشه یي توکي د نورو اړوندو ارګانونو سره په همغږي په رسمي ډول عام محضر کې وسوځول. د پکتیا امنیه قومندانۍ ویان منیب زدران وایي په دغو نشه یي توکو کې ټول 14 ټنه او 335 کیلوګرامه بېلابېل نشه یي توکي، چرس، شیشه، تریاک، د تریاکو تخم، ټابلیټ کاف، ترماډول نشه یي ګولۍ او یو شمېر نور بېلابېلو مخدره موادو شتون درلود. امنیتي ځواکونو د نشه یي توکو سره د پراخې مبارزې په ترڅ کې 14 ټنه 325 کیلوګرامه نشه یي وار توکي ضبط او کشف کړي دي، چې له جملې 6583 کیلوګرامه چرس، 11651 کیلوګرامه شیشه، 1888 کیلوګرامه تریاک، 91 کیلوګرامه تریاکو تخم، 12 کیلوګرامه د ایپ په نوم نشه یي وار توکي، 4643 د ټابلیټ کا په نوم نشه یي وارې ګولۍ. د پکتیا اوسیدونکی شیرزمان او محمد خان بیا څرګندوي چې د اسلامي امارت پر راتګ سره د نشه یي توکو کرکیله له منځه تللې او هم د نشه یي توکو قاچاق او کارونې کچه هم راټیټه شوې ده. د یوه سوال ښه کار ده، بل وخت دپاره د ماشومان هم په دغه نه راځي، غوټ هم نه راځي، بل هم نه راځي، ډېر تر خوشحاله یو څوک پرېږدي نه د چرسو ته او نشې ته. پوښتنه مو دا ده چې بل وخت دپاره مطلب چې څوک پرېږدي نه چرس پرېږدي، نه افین پرېږدي، نه بوډر پرېږدي، نه هغه پرېږدي، دا کوم رقم د کارونه یې سره اخیستي دي، په ده موږ ډېر خوشحاله یو. خدای دې موږ تر اخره پورې دغه رقم ته وچلېږي. بیخي زیات خوشحاله یو. د حکومت نن ډېره غټه مهرباني ده چې دا رقم ته کار یې وکړه، یو منظم کار یې وکړه. دا ځوانان ډېر باخ کېږي چې له نشو نه منې سي او دا رقم کار باید په ټولو ولایتو کې وسي. د یادولو ده چې دغه نشه یي توکي د پکتیا ولایت مقام د امنیه قومندانۍ، استخباراتو ریاست، مرافع محکمې، عامې روغتیا ریاست، نظامي او کشفي ادارو په ګډې همغږۍ سره د مرکز ګردیز اړوند رباط سیمه کې د عامو خلکو په شتون کې وسوځول شول. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.